د ریاست الوزراء سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر وایي امریکا په 2001 زیږدیز کال کې د اسلامي نظام د نه منلو له امله په افغانستان برید وکړ. مولوي عبدالکبیر وایي که هغه مهال اسامه بن لادن په خپله خوښه له افغانستانه وتلی وي امریکا او ملګرو به یې هم پر افغانستان برید کاوه. د رئیس الوزراء سیاسي مرستیال په سفیدار ماڼۍ کې په یوې ولسي غونډه کې وویل که په هغه وخت کې د القاعده ډلې پخوانی مشر اسامه بن لادن په خپله خوښه هم له افغانستانه وتلی وي بیا به هم امریکا او متحدانو یې پر افغانستان برید کاوه. مولوي عبدالکبیر زیاته کړې ده چې په هغه وخت کې امریکا ته د القاعده د رهبر تسلیمول د اسلامي امارت لپاره شرم و. د امریکا د ولسمشر د اعدام مخې د القاعده دویم مشر ایمان الظواهري څه موده مخکې په کابل کې د یوې بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو، خو اسلامي امارت دغه مسله رد کړې او زیاته کړې ده چې امریکا په دې تړاو څه سند نه دی وړاندې کړی. دلته د اسلامي نظام بقا ورته خوښه نه وه. اسامه یو بهانه کو. اسامه که د افغانستان نه په خپله خوښه وتلی هم وی بیا به هم امریکا او د هغوی مرګلو په افغانستان حمله کوله، دا یقیني خبره وه.